رسول صلی الله علیه وسلم وی تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. دا قیامت په ورځ به دا نور الله رب العزت دی مخلوق ته رانږدې کړي. دا نور ګوره اوس موږ نه ډېر لرې دی، سم لرې دی زموږ نه، او بیا موږ دومره په عذاب کړي وو. دا نور به الله رب العزت دی مخلوق ته رانږدې کړي حتی تکون منهم کمقدار میل، د یو میل په فاصله کې به شي، د یو میل. نو بیا راوي وایي سلیم بن عامر فوالله ما ادري ما يعني بالمیل. اوس دا ما ته پته نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې میل نه کم میل مراد اخیستی، ځکه چې میل عربي کې وویلی شي نو دا دوه دي. مسافة الارض چې د رسول صلی الله علیه وسلم مطلب د دې ځمکې هغه مسافت مونږ چې یو میل فاصله ده. ام الميل الذي تكتحل به العين، کنه هغه سلایت مراد ده هغه سترګې چې به خلک تورې هغې ته میل وایي په عربي.